Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. First year biology da chapter number 7 de upadi ke topic the importance of fungi. چې د پنجای امپورټنس چې سره پنجای مبارکي مونږ وې دا غي سلور ګروپونه چې دا مونږ وې پنجای لک پروټست چې دا مونږ وې وځ د پنجای اهمیت د ژوندۍ ارګانیزم د لپاره سره د دې اهمیت کې د تاسو د پسټر په بوک کې ډېر په هډینګ باندې چې دا کړه پاکي اولنې هډینګ کې چې پنجای ان pharmaceutical industry یعنی پنجای خپل کردار ادا کوي د میډیسن په پیړ کې یعنی د پنجای نه داسې کم میډیسن دي چې هغه میډیسن مونږ جوړو او انسان ژوند ته چې دی لږ سکون او آرام چې دی په بعضې موقعو باندې چې دی میلاویږي نو pharmaceutical industry مطلب دا چې د میډیسن کې د پنجای رول چې دی هغه سره نو په میډیسن کې زموږ سره اولنی سیز دی irigotamine is obtained from Calvicipes perfluria څه کوي دا زموږ سره یو میډیسن دی د پنجای یو سپیشي ده چې هغې ته مونږ وایو Calvicipes perfluria د دې نه مونږ د الو irigotamine اوس دا irigotamine چې دی دا زموږ سره میډیسن دی دا مونږ انسانانو لا په کمو موقع باندې ورکوو چې انسان لا لږ راحت ورکړي نو په کوم موقع کې it facilitate delivery of babies یاد ساتئ چې کوم زموږ سره pregnant ښځې کله چې د هغوی ماشوم کېږي نو د دغې ماشوم کېدو په وخت کې د ښځې له آرام لپاره چې دی څه ورکړی کېږي irigotamine چې زموږ سره د بیبي یعنی د ماشوم کوم ډیلیوري چې دا په اسانه باندې وشي او درد چې دی هغه کم شي او د هغې نه علاوه ریلیو مایګرین هیډیک نیم سری درد چې د مونږ وایو په دې نیم سر باندې چې درد راځي یا په دې طرف یا په دې طرف نو د هغې درد ښه کولو دپاره هم چې دی irigotamine چې دی دا زموږ سره استعمالیږي نو دا زموږ سره د پنجای یو قسم دی د ډیلیوري اف بیبي اسانولو دپاره په دغه کې استعمالیږي او د نیمسري درد دپاره چې دی استعمالیږي نو پنجای زموږ په ژوند کې دا رول دی د دې نه مزید نور بیا څه دي چې penicillin is an antibiotic obtained from Penicillium chrysogenum یا chrysogenum تاسو چې دې دواړه ویلی شئ penicillin زموږ سره انټيبایوټیک دی انټيبایوټیک موږ داسې څیز ته وایو چې کمې مسلې انسان جسم ته راځي د بیکټیریا د وجې نه د بیکټیریا د وجې نه چې کمې مسلې راځي دغه بیکټیریا چې کوم اکټیویټي ده دغه سټاپ کولو دپاره یا د دغه بیکټیریا مړه کولو دپاره چې کوم انټيبایوټیک استعمالیږي نو هغې ته مونږ پینیسیلین چې دی دا مونږ ته مونږ وایو خو په دې پینیسیلین کې زموږ سره بیا دا پینیسیلین چې دی دا مونږ د څه نه الو پینیسیلیم کرایسوګینم دا مونږ چې دی د دې نه الو پنجای یو قسم دی ټیک شو ها د هغې نه علاوه سیفالوسپورین is obtained from Cephalosporium acremonium وسیفالوسپورین چې دی دا هم زموږ سره چې دی میډیسن دی دا مونږ د څه نه الو دا مونږ الو سیفالوسپوریم اکریمونیم دا مونږ د اکریمونیم نه الو اوس زموږ سره د سیفالوسپورین چې دی دا مونږ د دې نه الو خو دا سیفالوسپورین چې دی دا مونږ د څه لپاره استعمال وسې کوو سکین انفیکشن مونږ دې ته وایو چې کوم مسله د بیکټیریا نه د وایرس نه د پنجای نه یا زموږ سره د جرمز نه راځي او زموږ د سرمن چې دا خرابوي نو هغه زموږ سره سکین انفیکشن دی د دې لپاره استعمالیږي سیفالوسپورین د هغې نه علاوه مینینجایټس مونږ دې ته وایو زموږ چې کوم دماغ دی زموږ چې کوم د ملا هډوکی دی د دې نه چاپېره یو پټ دی یو لیر دی د پروټیکشن لپاره چې کله هغې ته نقصان ورسي او د هغې نه علاوه د سکین انفیکشن لپاره او د مینینجایټس لپاره چې دی د دې مسلې ختمولو لپاره مونږ سیفالوسپورین چې دی مونږ استعمالو او دا مونږ د څه نه الو سیفالوسپوریم اکریمونیم دا چې دی زموږ سره د پنجای یو قسم دی نو انسان په ژوند کې د پنجای چې دی دغه کار دی اوس مینینجایټس ما لیکل چې څه ته استاد وسارې لپاره چې مینینجایټس از انفلمیشن اراوند برین کورینګ مینینجایټس چې دا انفلمیشن دی مطلب دا دی چې د برین او کم د ملا هډوکی چې د دې نه چاپېره چې کوم پټ دی هغې ته انفلمیشن وشي انفلمیشن مونږ دې ته وایو چې یو ځای زموږ سره زخمي شي هغه سور شي هغه چې باندې چې دی درد راشي او هغه ځای چې دی ګرم شي نو دغې ته چې دی مونږ انفلمیشن وایو نو دغې دپاره چې دی زموږ سره سیفالوسپورین چې دی استعمالیږي مزید مونږ لاړ شو ګرسیوفلوین چې دی یا ګرسیوفلوین used against fungal infection of hair, nail, skin, athlete's foot and ringworms وته کې دی ګرسیوفلوین دا زموږ سره چې دی استعمالیږي دا مونږ د پنجای نه الو خو دا هم د انفیکشن لپاره استعمالیږي چې کله زموږ د ویښتو کې انفیکشن وشي انفیکشن داسې کېږي زموږ د ویښتو د لاندې د کوم سرمن چې ده نو دا چې دی زموږ سره سپین پټونه کوي دغه لپاره استعمالیږي زموږ چې کوم نوکونه دي په دې کې انفیکشن وشي اکثر دا نوک چې دی دا زموږ سره شین خیره شي او د دې نه چې دی وینې ځي دا ځای چې دی شین شي د هغې نه علاوه زموږ په سکین باندې انفیکشن وشي یا ایتلیټس
پوټ اټ لیست پوټ موږ څه ته وایو دا چې یو تاسو ته یم یا زموږ سره رینګ مسله چې دی راشي وس اټلیټس فوټ او رینګ چې دی څه ته په دې ځان پوه کړئ نو د دې دواړو مسلو لپاره موږ ګرسیو پلوین چې استعمالو اټلیټس فوټ موږ څه ته وایو فنګل سکین انفیکشن دا مسله چې د سکین کې راځي begin between two زموږ چې کوم د خپل د ګوتې دي د دې په دې منځ کې د اورتونو چې دي دا مسله په دې کې راشي نو چې کله راشي no cause due to tight shoes دا مسله چاته راځي دا د یو مسله ده چې کم سړی بوټان په خپو کوي هغه سره جورابې په خپو کوي مسلسل د بوټان په خپو کوي او د تنګې جورابې چې د په خپو کوي نو د خپل چې د خولو کې چې کله خولو کې ایچي ان سکین ریش نو د اورتونو د خپو د اورتونو چې دي د زموږ سره خارق شروع کی چې کله خارق شروع کی هغه زموږ سره سپین پټونه کوي ناغه د خارق کې سړی و چې بده باندې ما هر ټیم کې یخي خوبت ویولې نو سپریډ تھرو کنټامینیټډ فلورز ټاولز اینڈ کلاثینګ اوس دا مسله څنګه راځي چې کم سړی خپل پخپې پسخه پرش باندې ګرځي چې صفایي نشي یا زموږ سره اسخا تولی استعمالې د پخپې وچي یا زموږ سره چې خرین جامې دی وندي نو دغه د وجې نه پنجای چې زموږ سره خوريږي او د خپې چې دی هغه باندې د پنګل چې دی خوريږي نو د خپو د ورتونو چې دی خرابيږي اکثر سره ټول خپې چې دی خراب شي بل مسله زموږ سره رینګ دا رینګ څه ته وایي چې کامن انفیکشن اف سکین اینڈ نیل رینګ غوډه دی وایو چې دې سره سره داغونه به د سکین باندې راوخیږي او هغه کې زموږ سره وړي وړي پولي راوخیږي نازې زموږ سره وړشيږي او دا مسله چې نکونو ترازي نو د رینګ او د اټلیټس فوډ د مسلې حل کولو لپاره زموږ سره ګرسیو پلوین چې د زموږ سره استعمالي میډیسن دی او د موږ د پنجاین ټیک شو ها دا غیر نو سایکلوسپورین زموږ سره دی used in immunosuppressant during organ transplantation چې organ transplantation موږ کوو یو پرس کا یو انسان دی دا ګورده خراب ده بل انسان ګورده چې دی هغه ته موږ لګو نو په دغه دوران کې سیل د خطرې نه بچ کول لپاره سیل د نقصان نه بچ کول لپاره چې موږ کوم سیس استعمالو هغه ته سایکلوسپورین چې دی هغه ته ویل کیږي نو د پنجین چې موږ کوم میډیسنل نو زم سرکاري شي کوي ایرګوټامین دا غین علاوه زموږ سالو پنیسیلین سیفالوسپورین او د دې علاوه ګرسیوپلوین او زموږ سره چې د سایکلوسپورین نو دا زموږ سره میډیسن دی په فارماسیوټیکل انډستری کې پنجای انسان ته آرام ورکول لپاره او صحت ورکول لپاره چې موږ د پنجای نه دا میډیسن چې د موږ الو د پنجای چې کوم نور امپورټنس دی په هډینګ کې او ان شاء الله تاسو ته بل چر کې کوم ټینک یو ډیر